بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسس ته موږ کار کړی په اخري ورځ په لوک اپ باندې کنه. نو راځو لوک اپ ته بیا د ټیبل ته ځو. په دې کې لکه چې موږ جوړ ده تیار چېرته م جوړ ده دغه که دې کې م هم جوړ ده او سره سره په دې کې م هم لکه چې جوړ کړی ده بلکل هم جوړ کړی دوو طریقو سره کېده دواړه هم جوړ کړی. خو راځم زه اوس یو بل ټیبل جوړوم. د ټیبل ون به بند کړمه دا به م بند کړمه کریټ ته ځم او یو بل ټیبل زه ډیزاین کوم. د ټیبل ټو په نوم صحیح د ډیزاین ته ځم او ټیبل ټو نوم یې صحیح ده. ښه اول آی ډي ده آی ډي سره دا کلي ګوره دې باندې سټارټ ده دا شاید موږ نه ده ویلی دا کلي څه معنا لري. کلي چې ده د دې دا معنا ده پرایمري کی نومې ده. پرایمري کی مطلب په دې کې به تکراري عدد نه راځي بیخي به بیخي کې پرېږدي نه که دا غیر فعال کې به یې پرېږدي که په هر یو فیلډ دې ولګوو دواري به بیا نه کې پرېږدي هغه که نوم وي او که هر شي وي. دلته ورته کوم student name او program fee. دلته څه اپشن نورې هم دي لکه انزرټ رو دغه ځای کې به رو انزرټ کول ته به یو رو اضافه شي خو معلومېږي نه دلته ډېرې دي وګوره بیخي ډېر روګانې دي نو ځکه ډیلیټ نه که موږ لږ استفاده وکړو ډیلیټ رو ډیلیټ رو ډیلیټ 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 شوه که نه خوند نه ورکوي دې سره نوې رو انزرټ کېږي او سره سره پراپرټي دته ښیي له دې ځایه دلته که کلیک کې پراپرټي کې بیا کېدای شي لږ لږ مخته راځي بیا تغیرات کې راځي انډکسز دي وغیره خو موږ چې ډېر کار کوو هغه په څه شي کوو ریلیشنشپ مخته بیا راځي په ډیټابیس ټولز کې هلته بیا وایي. ښه راځو دا موږ جوړ کړو دې باندې موږ په دې پروګرام باندې لوک اپ جوړو مخکې به موږ دغه ځای نه لوک اپ ورته انتخاب کړه که نه بیا به لاړو یا به په خپله ویډیوز ورته ولیکل پروګرامونو نومونه یا به م له بل ټیبل یا کیوري نه راواخیستل. خو نن زه څنګه کوم نن یې دغه لارې کوم ټکسټ باکس نه زه ورته وایم چې دا به لیست باکس کې چې لیست وي پکې یا کمبو باکس هم کولی شي کمبو باکس د ټول نه که ده نو راځو دلته که ته وګورې اوس زه راځم دې ته به زه هغه کومه ځایه راخلم نومونه به څنګه چېرته به ورته لیکم کمبو باکس مې انتخاب که نو راځم دلته ټیبل نه راخلي که کیوري نه راخلي اوس دواړه انتخاب دي ښه ویلیو لیست ده که فیلډ لیست ده ټیبل یا کیوري ده موږ سره سورس باندې چې کلیک کوې چې ټیبل یا کیوري کوم یو ټیبل نه راواخلي ما مثال انتخاب که ایډمیشنز ټیبل او دا مې رن کار اسانه څه که نه ډېر خو اوس به یې وګورو چې څه کې ښکاري یس راسه اوس وګوره دلته لیست خو جوړ څه خو څه دي پکې هغه غیر اخیستې آی ډي رااخیستې دي هغه نه هغه کې شپږ آیډیانې موږ انټر کړې وې ایډمیشنز ټیبل وګوره هغه شپږ یې رااخیستې پروګرامونه مو نه دي رااخیستې. ښه ورته وایم چې دا خو لرې کړه ورورجانه دې خوند رانه کړه. نو اوس به زه څه کوم د دې لپاره به دې خوا ته غشي باندې کلیک کوم چې څنګه په کلیک کې نو کیوري را سټارټ کېږي کیوري کې بیا تا نه پوښتنه کوي چې کوم ټیبل را خلاصوي ته هم چې ایډمیشنز کلوز په دې کې څه راخلې ورته وایم چې دا پروګرام ما پروګرام په کار ده که پروګرام باندې به کلیک کلیک به پرېږدې نه دلته به یې راوړې دلته چې راوړ رن به یې کې وارې دا پروګرامونه دي کې ورته وایم چې بس بیخي صحیح ده دا بس اوس بند که او سیو یې که select admissions dot program from admissions پروګرام یې ترې واخیست اوس رن که یس که راسه اوس وګوره دلته پروګرامونه مې راواخیستل کوم چې موږ هلته لیکلي بیا زه د دې ډیزاین ته ځمه دا ښکته چې کومه پراپرټي دی دی باونډ کالم او کالم کاونټ وغیره دا چې کوم دي دې لپاره استعمالیږي ورته وایم چې ډبل کالم راته وښیه کاونټ کالم هم راته دوه که کالم هیډز دې نه وي یا دې وي کالم ویډز بلندوالی څومره ګوره ته اوس رن که
هلته به ته وګورې دې کې به لږ لږ تغیرات راغلي وي دلته ګوره دوه اوس ښکاري مخکې به یو ښکاري خو دغه ته یې سړی که لاړ نه سي هم ښه ده دا بېرته یو کا خو په دې کې د کالم ویډت کېدای شي پروګرام نوم اوس دلته که ته راسې وګورې رن کې یس کې دلته راسې وګوره دا خو اوس ټول ښکاري پروګرام نوم خو دې سایز پلنوالی دومره ده تر دې اندازې پورې ده کېدای شي د پروګرام نوم لږ اوږد وي نه پکېږي دغه لپاره که د ساحه لږ اضافه کوې د دې لپاره به راسې کالم ویډت ته او ویډت کې به ورته ولیکې دا چې 2 انچه ورکړه رن کا یس کا ګورې دغه جنه بدلېږي که کوز لیست ویډت ته لاړ شو که دا خو د کالم ویډت ده که دغه جنه نه بدلېږي زو لیست ویډت ته لیست ویډت دغه دی دا اوس اتومات ده که نه زه دا اتومات لرې کوم ډبل کلیک کوم دې به زه ورته لیکم 2 ته رن کا یس که راسه اوسې وګوره 2 کالمه څه وینې درجه ته ورسېده سایز د دې لیست د 2 کالمو مطابق څه دې کې به زه بېرته آټو ولیکم بل په دې کې لیست روز په لیست کې شپږ پروګرامو کې تا فکر دلته 14 لیکلي دي زه ورته وایم چې نه 3 یا 4 پروګرامونه به ډایرکټ ښکاري مخامخ نور به بیا داسې سکرال بار به وي سره ورته ګوره ګوره 1 2 3 4 ښکته ځه بیا به ښکاري که چې نه هماغه 14 صحیح ده 14 لیمټ ټو لیست د لیست نه علاوه بل شي نصیب کې لیکلی که دا یس کې او که نوی کې د موږ مخکې ویلی ده الاو ملټیپل ویریوز دیونه زیات به ته انتخابولی سي مطلب د یو کس کولی سي په یو وخت کې به 2 3 پروګرامونه کې داخله وکړي الاو ویریو لیست ایډیټس وغیره څه د فورمې کې استعمالیږي د ځینې شیان لاندې فارم هم سره لیکلی ده شو آنلی رو سورسز وغیره وغیره نو نور دې کې داسې خاص شی نشته دغه لوک اپ چې په دې کې دغه مهم نو لوک اپ بس دغه چې پورې کار پکېږي ښکته بس کله کله ضرورت پیښیږي ضرورت کله کله د کالم د لیست ویډت انتخاب سي کله کله کې زیاته لیمټ ټو لیست او ملټیپل ویلیوز دا نور دومره ضرورت نه پکې پیښیږي نو دا ودې ته څه شی لوک اپ نو ټیبل چې دا په دغه ځای باندې سر ته رسېږي خو زه راځم څه خبرې کېدای شي نورې ویم کې داسې هم کولی دې باندې رایټ کلیک کې ګوره دغه ته کوم یو ډیټا ټایپ انتخاب دی دا موږ ټول ټیکسټ نمبر ډایرکټ دغه ځای نه مثال جوړی هلته بیخي هغه ته ځې نه فرض کړه زه دې لپاره انتخابوم اټیچمنټ خو نوم دې نه ورته لیکلی ګورو چې نوم ورته لیکلی شو که نه له دې ځایه مشکل ده چې له دې ځایه ته ورته ولیکې ځکه اپشن ماته نه پکې ښکاري فعال خو بیا ځې به دغه لپاره بیا چې هلته لاړ سې نو اټیچمنټ ګوره فیلډ 1 لیکلی دلته به ورته ولیکې فرض کړه فوټو عکس زه به دې کې راخلم هلته به ښه فوټو رانغی ورسره پاس دا ولې رانغی دلته ما فوټو ته هم لیکه دلته به کلیک کړو اټیچمنټ ته جنرل ته لاړ شه کیپشن لري که نه ګوره چې دې ځای نه اخلي که نه یې اخلي که وایي نه اخیسته اوس واخیسته هغه نوم چې د په اټیچمنټ باندې دلته نه ښکاري ته بیا له دې ځایه ورته انتخاب دی ښه او بل په دې باندې که رایټ کلیک کړو دغه باندې که رایټ کلیک کړي بیا ډیلیټ هایډ یې که پټ یې که فیلډ ویډت پلنوالی زیاته یې کمه یې څومره ده انزرټ یو نوی فیلډ مطلب کالم انزرټ کا یا چیرته رو کې وي چیرته وي پکې انزرټ هغه به هم وي پکې کنې رو خو ضرورت نشته که چې موږ لیکل ډایرکټ کړو ډیلیټ فیلډ غواړي چې دغه کالم ډیلیټ کړي ډیلیټ کولی سي رو خو په خپله انزرټ کېږي ګورې چې دغه ځای نه ته ښکته لاړ سې ټیپ سي ووایه د لږ څه لیکل وکړئ چې ښکته ځه په خپله پسې اضافه کېږي دغه ضرورت نه پېښېږي دغه مشکلاتو ته نو په ټیبل کې راځو زه بل هغه نه هم کار ته کوم کریټ ته راځم ټیبل موږ ټول دې ځای جوړ کړ داسې هم کولی شي ډایرکټ ټیبل ډیزاین باندې کلیک ډایرکټ ډیزاین ته لاړ شي په دې ځای کې به اوس آی ډي ته خپله ورته لیکې فرض کړه زه لیکم رجسټریشن نمبر ډیټا ټایپ مې فرض کارټو نمبر ورته انتخاب کړه خو هغه زه خپله یې دغه ځای نه په اخلم مخکې تیار په لګېدلی بل ځای نه چې نور هماغه طریقه دی د دې جوړول بیا راځو بل چې په دې کې شیر پوینټ لیست شیر پوینټ یو پروګرام دی چې هغه نیټورکینګ باندې استعمالیږي هغه کې کولی شي هغه د هغو نه استفاده وکړي کانټیکټس جوړ کړي
هلته به نومونه څه شیر پوینټ سایټ ورکوي ویب سایټ خو هغه موږ سره شته نه نو دې وجې دې نه موږ استفاده نشو کولی او دلته که راشي په کریټ کې نو دلته څه دلته فارمونه ډېر شیان دي پکې خو زه که کویک سټارټ کې په کانټیکس باندې کلیک کوم ګورئ کانټیکس بیا ډیټابیس ته راخلاص کړي نیکسټ بس ډېر هغه نه پکې کوم کریټ کړي ګوره کیوریان شته پکې هغه دوی د خپلو ضرورتو مطابق جوړ کړي لکه نیو ته څه لاړ شي یو ډیزاین به زموږ په ورډ او په ایکسل کې هم لیده دلته هم دغه رقم ډیټابیس تیار پکې جوړې دي خو هغو نه موږ استفاده نه ګورو دا یو هغه د ټیبل دی جوړ کړی دغه رقم یو سیستم به انشاءالله د وخت تېرېدو سره فارم چې کله شروع کړو دا بیا ته هم ما او ته بیا هم زده کوو چې دا به څه رقم او څنګه جوړېږي داسې فورمه به د څنګه جوړه دا فرمې دي دا ریپورټس دي راپور یې جوړ ده دا بل هم راپور ده نو که د خدای پاک خوښه وه نو ټمپلیټس ګوره دا ټمپلیټس وو ټیبل سیکشن موږ ویلې تیوري به وروسته وایو فارم کې به انشاءالله که د خدای پاک خوښه وه سبا بیا کار شروع